په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې په اکاډمیکو بنسټونو کې د څېړنې پیاوړتیا تر نامه لاندې 2 ورځنی ملي کنفرانس دایر شو. یاد کنفرانس ته د اماراتي او خصوصي تحصیلي نهادونو او بهرنیو استادانو او څېړونکو له لوري 71 مقالې رالیږل شوي چې 4 مقالې د علمي بورډ له لوري تایید او چاپ او 40 یې په دغه کنفرانس کې د ارایه کولو لپاره غوره شوي دي. په اکاډمیکو بنسټونو کې د څېړنې پیاوړتیا ملي کنفرانس موخه په تحصیلي نهادونو کې د څېړنو بنسټیز کول، د څېړنو ارزښت او اړتیا په نښه کول او په مختلفو برخو کې له سکتوري ادارو سره د څېړنو شریکول دي. د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون د څېړنو مرستیال پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاري د علمي څېړنو معیاري کولو لپاره دغه کنفرانس مهم وباله. په ټوله نړۍ کې پوهنتونونه تحقیقات کوي، بیا د تحقیقاتو نتیجه یې اخلي، د خپل نظام د خلکو سره د پالیسۍ جوړونکو خلکو سره شریکي او دغه په اساس پالیسۍ جوړي او بل اخر هغه ملک کې چې کوم مشکلات دي هغه حلېږي. نو موږ هم وپتایله چې دلته په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې د څېړنې تر عنوان لاندې یو کانفرانس ولرو. دا کانفرانس به 2 ورځې دوام کوي. نو بیا موږ ته 1 مقاله ورسېدې. دغه 1 مقالو د ارزیابۍ په نتیجه کې موږ د نتیجې ته ورسېدو چې موږ کولای شو د 4 مقالو په تعداد یو ټولګه چاپ کړو چې هغه بیا موږ په 3 برخو کې، یعنې په 3 ټولګو کې چاپ کړه چې یوه د پښتو ټولګه ده، بله د دري ټولګه ده او بله د انګلیسي ټولګه ده. دغه راز د یاد کنفرانس ګډونوالو استادانو وویل چې دا ډول کنفرانسونه په پوهنتونونو کې د علمي څېړنو پیاوړتیا رامنځته کوي او له دې امله یې د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ څخه مننه وکړه. واقعا از شیوه‌های مختلف تحقیق اینجا صحبت میشد، از بخش‌های مختلف تحقیق صحبت میشد، چالش‌ها صحبت میشد، راهکارها صحبت میشد و آن چیزی که کارهایی که صورت گرفته از صحبت میشد. این برای آینده به ما قسمی میرسانه که آهسته آهسته نهادهای اکادمیک، اعضای کادر علمی افغانستان اینجا از اون نابلدی هایی که در قبلا در تحقیق بود باید بیرون شود، بیا مثل اساتید کشورهای دیگری بیا قلم بزنه، در هر موضوع تحقیق بکنه، روشمند تحقیق بکنه، مسلکی تحقیق بکنه، تخصصی تحقیق بکنه. د ټولنې پرمختګ د څېړنې سره ارتباط لري. د ساینسي علومو او د ټولنیزو علومو پر اساس باندې ټولنه بهبود پیدا کوي او انسانان ښه ژوند ترلاسه کولی شي. نو د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون دغه کنفرانس یو څه متفاوت دی. د دې تفاوت د نورو کنفرانسونو سره دا دی چې دوی کوشش کوي چې څنګه څېړنې او علمي کارونه په یو داسې موقف ته ورسوي ترڅو موږ وشو کولی چې د ټولنې هر ډول ستونزې حل کړو او هغه د تحقیق په وسیله باندې. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې په ننګرهار، شیخ زاید، پکتیا، کابل ښوونې او روزنې، بدخشان، کندوز او تخار پوهنتونونو کې په بیلابیلو موضوعاتو ملي او نړیوال کنفرانسونه دایر شوي او په راتلونکي کې به هم په ورته موضوعاتو کنفرانسونه دایر شي.